ملګرو څنګه چې تاسو وکړه په دغه ویډیو کې د مریم نواز خاوند او د نواز شریف زوم د مزار قائد باندې د مسلم لیگ نون د نورو مشرانو سره ووټ کو عزت دو ناره لګوله. د ووټ کو عزت دو ناره چې کوم ده یا سیویلین سپرمیسی یا د سپرمیسی اف د سیویلین ریسپیکټ اف د ووټ دا ناره اوس د وطن ګډ ګډ ته د مزار قائد نه راواخله د کلو بانډو د جماعتونو تر ډبو په دکانونو کې په هر ځای کې ډسکس کیږي. نو په تیر 3 کاله کې دا د میا نواز شریف یا دغه د پارټۍ یا دغه د امخیالو خلکو لویه کامیابي او لاسته راوړنه ده چې دغه نظریه دغه بیانیه دغه سوچ اوس د وطن ګډ ګډ ته او د وطن هر ښاري هر اوسیدونکو ته رسېدلی دی او هر چا ته د دې خبرې احساس شوی دی چې په دې وطن کې د آئین د قانون بالادستي پکار ده، د خلکو د ووټ احترام پکار دی، د خلکو په ووټ کې هیڅ قسم خیانت نه دی پکار. نو تاسو وکاته په مزار قائد کې دغه ناربازي چې کپټن صفدر په دغه ناربازي لیډ کوله دغه دوران کې مریم نواز، شاهد خاقان عباسي او د پارټۍ نور مرکزی مشران موجود وو. دا د دې خبرې هم ثبوت دی چې کومې پروپیګنډې په میډیا کېږي چې ګنې په اپوزیشن په مرکزي ډله مسلم لیگ نواز کې کم توړ دی، بیلتون دی یا ځینې مشران د نواز شریف د بیانیې د نظریې د سوچ د نریټیو یا دغه د فکر ملګري نه دي. نو دا د دغه هغه تاثر هم د دغه تاثر نفي ده دغه نارې او بیا د دې ټولو په یو ځای باندې موجودګي موږ سره د پاتې کېدو یو جهان مننه.